جلالاباد ښار دريمه ناحيه کې د ختیځ الماس په نوم یو خصوصي ښوونځي په فعاليت پیل وکړ. دغه خصوصي ښوونځي بنسټګر نجم الدین سادات وایي د ښوونځي له جوړېدو یې موخه په دیني او عصري زده کړو د هیواد د بچیانو روزنه ده چې په خبره ښوونځی په عصري وسایلو سمبال دی. یاد ښوونځی چې د زده کوونکو د ښې روزنې او د ښې زده کړې لپاره مجهز کمپیوټر لیب، مجهز ساینس لیب او همدارنګه مجهز کتابتون څخه برخمن دی. د دې ترڅنګ چونکې د نوي عصر د تقاضا په اساس بایومیټریک حاضري او مکمل ډیټابیس سیستم موږ لرو چې په هغې کې د زده کوونکو سیستم ټول انلاین دی او والدین کولی شي چې د خپل بچي کړنې او ریکارډ په انلاین ډول د خپل موبایل له لارې تعقیب کړي. د غونډې ګډونوال مولوي محمد اسحاق ثاقب او لاورجان شینواری د ښوونځي په فعالیت د خوښۍ ترڅنګ وایي د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې وړینه اړتیا ده او باید د هیواد بچیانو په دیني او عصري زده کړو سمبال وروزل شي. عصري علوم او دینی علوم دا یو بل سره داسې چې خور ور دي ډېر زیات اړتیا لري. باید چې په کوم یو قریه کې په کومه کوڅه کې چې مطلب دینی اداره جوړ شي، عصري اداره جوړ شي کنه، نو هر چرته دا ضرورت دی. باید چې د ستاسو د نیکو استادانو نګرالۍ لاندې هغې مطلب روزنه وشي. د ټولو پانګونو څخه چې دغسې عصري او مطلب دیني علومو باندې مطلب خپل هغه سرمایه وکړئ تر څومره روان نسل او تر څومره روان مطلب کوم بچیان دي هغه په عصري او په دیني علومو باندې سمبال شي. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلین وایي لومړي تعلیمي کال لپاره له نرسري تر شپږم ټولګي زده کوونکي جذبوي.